باجوړ کې یو ځلې بیا دا ماشوم شهید شلو دا علمین ګنډفو ته اخر به څه چل کیږي ځکه چې دا ماشوم په داسې شهید شوی دی در بالکل قتل هم نشي ځکه چې دا په من مې دوزیا شوی دی نو دا پریشن دی علمین ګنډفو ته په کار دی دا اخر دی به چل کیږي دا پریشن نو دروي داسې ظلم هم کوي کم دشمنانې چا سره همکاري هغه ولې او تاسو دا ماشومان وجلې او علمین ګنډفو ته په کار ده چې د چل وکي دا هغه ته هم باجوړ کې ټول ځوانان په د بې دردۍ سره وجل کیږي دا ظلم فلسطین کې هم نه کیږي فلسطین کې چې کم ظلم شوی و ځکه چې دا ماشوم چې په کم ته څوک په ریل کې هم نشي کتلی تاسو ما په دې کې ښودلی وی ځکه چې دا ماشوم بالکل بدوزر شوی دی نو داسې ظلم شوی دی نو ما ویل تاسو سره شم باجوړ په قوت البست کم خویندې دي هغه په سرکونو باندې خلکو روان کړي کډې ویوړې بیا په کم سوشل میډیا خلک دي چې هغه هم روان دي بیا ته ویډیو غانې کوي نو دا کم حالات تیرا نو ما ول تاسو سره دا ویډیو شریک کوم د څه په دا ماشوم باندې ولای د زد ډیر می دغه پوسټ په ډیر به د سره وجل شوی نو هر به چل کیږي الله پاک دې پښتنو ته خیر کی ما ول دا ویډیو تاسو سره شیر کوم ډیره مهرباني والسلام